دا جینۍ خپلې مور ته وایي که نه وایي ماله د یوې شپې اجازت راکړه چې زه د خپل یار سره تېره کړم، خو مور ورله اجازت ورکوي خو عجیبه شرط یې ورته کېښود. ویډیو راسره مکمل وګورئ، زموږ دپاره پکې هم ډېر زیات عبرت دی. ملګرو دا جینۍ خپلې مور ته وایي که نه وایي ماله د یوې شپې اجازت راکړه چې زه د خپل یار خواله لاړ شم او دا شپه زه د هغه سره تېره کړم. خو مور ورته ویل که نه ویل ته 8 ورځې دا کار وکړه، د هغه نه پس چې دی نو ته به خپل یار خواله ځې او که چا خواله ځې 1 هفته د خپل یار سره تېره کړه. مور ورله مکمل اجازت بیا ورکړو. ملګرو هغه ورته ویل که نه ویل ته به 8 ورځې چې دی نو د باچا د محل خواله به ځې، چې کله د باچا د محل خواله لاړه شي نو هلته به ته ځان بېهوشه کوې او هلته به پرته یې. ملګرو چې کله هغه په لومړنۍ ورځ باندې لاړه د باچا محل خواله او هغه مخې ته یې ځان بېهوشه کړو، نو په لومړنۍ ورځ باچا ولګېدو او د هغه خواله راغی او هغه یې چوته کړه، سیټ ته کېښوده او هغه حفاظت یې وکړو. ملګرو هغه جینۍ چې ده نو بېرته راغله کور ته او خپل مور ته یې ویل چې داسې چل وشو. هغه ورته ویل چې په 2مه ورځ باندې دا جینۍ بیا لاړه د باچا د محل خواته په ځان باندې څه چل وکړو، نو د باچا پسې چې 2م نمبر وزیر نو وزیر راغی که نه او دا جینۍ چې ده نو دا یې سنبال کړه. ملګرو په 3مه ورځ، په 4مه ورځ، په 5مه ورځ، په 6مه ورځ، په 9مه ورځ باندې به داسې حفاظت وشو. په 8مه ورځ باندې چې دی نو دې خواله هېڅ څوک نه راتلل، باچا هم ورته کتل، وزیر هم ورته کتل، په دې محل کې چې نور څوک وو نو هغه ورته هم کتل. د هغه نه پس چې دی نو سپي رالل او د جینۍ نه چې دی نو تاو شولو او د جینۍ نه چې کله تاو شول سپي نو د جینۍ ویرېده او کور ته راله. چې کله کور ته راله نو خپلې مور ته دا ټوله واقعه بیان کړله چې دا 8 ورځې وشوې، اول زما خواله باچا راغی، د هغه نه پس وزیر راغی او داسې پسې سلسله شروع شوه، خو په اخره کې زما خواله هېڅ څوک هم نه راتلل او د هغه نه پس چې دی نو سپي زما نه تاو شو نو زه ویرېدم او د هغه نه پس چې دی نو زه رالم. نو مور ورته ویل که نه ویل دقه خبره تمام کوله که نه که ته اوس د دې خپل یار خواله یوې شپې له لاړې که نه نو دا به ستا سره ښایي، په 2مه ورځ به سره هم ښایي، په 3مه ورځ به در سره هم ښایي، بیا به دې داسې وغورځئ په یو روډ کې پرته یو دا سپي به درنه تاویږي د خلکو او د هغه نه پس چې نو ستا به هېڅ عزت نه وي. نو ملګرو په دې ویډیو کې موږ له هم عبرت دی. مور ورته ویلو جینۍ د خپلې مور خبره ومنله چې زه ستا خبره منم او زه به چېرته هم داسې ونه کړم او که نه زه به چېرته هم د خپل یار خواله لاړه نه شم او هغه سره به شپه ونه کړم. ملګرو په دې ویډیو کې موږ له هم ډېر زیات عبرت دی که نه چې چېرته هم په انسان باندې دوکه ونه کوئ. عام طور باندې جینکۍ چې دی نو په سړو باندې دوکه وکړي په هلکانو باندې او د هغه نه پس سره داسې واقعه راشي که نه چې هغه چې دی نو هغه مکمل طور باندې پرېږدي. هغه جینۍ چې دی نو زندګي مکمل طور باندې تباه او برباد شي، بیا هغه جینۍ چې دی نو څوک نه اخلي. هلک خو بیا هم بل واده وکړي او د جینۍ چې دی نو جینۍ مکمل طور باندې زندګي په داو باندې ولګي، په جینۍ باندې تور داغ ولګي که نه نو هغه مکمل طور باندې لاړه شي او زندګي یې ختمه شي. هغه ضلالت به شروع شي په مخه چې نو کور کې وروڼه یې چې د ورونو کومه ښځې چې نو هغه چې دي نو ورنداریانې چې نو مکمل طور باندې په کور کې تنګئ. نو زموږ ټولو ته خوریانو ته دا خواست دی که نه چې چېرته هم داسې مه کوئ. زموږ دپاره په دې ویډیو کې عبرت دی، دا واقعه ما تاسو ته دې لپاره بیان کړه، هسې نه چې تاسو هم د خلکو باندې اعتبار وکئ او د هغه نه پس چې نو ستاسو زندګي مکمل ډسټرای شي، مکمل طور باندې ختمه شي، مکمل تباه او برباد شي. نو د هغه نه مخکې چې نو سوچ کوئ، خپلې موریانو نه تپوس کوئ چې تاسو چېرته هم ځئ، خاص کر زنانو ته موږ وایو ځکه چې زنانه چې دي نو اکثر داسې قدم چوت کړي چې د هغه نه پس هغه زنانه چې کور ته څوک بیا نه پرېږدي که نه. نو زموږ ټولو زنانو ته دا ورسوئ، ټولو خویندو ته ورسوئ، زموږ ټولې خویندې موږ د دې لپاره ویډیو جوړو چې زموږ دې ټولو پښتنو ته پته ولګي که نه چې چېرته هم په چا باندې هېڅ اعتبار مه کوئ، هسې نه چې ستاسو زندګي مکمل طور باندې تباه او برباد شي. نو زما دا ویډیو د باندې خلک لیدلي نو ښه کمنټ ضرور وکړئ د نورو ویډیوګانو دپاره.